راځه سلو سلو به رامنډوې راځه داجی کب مې واغسته داجی پاس شومه داجی پاس شومه کب مې راوړو ای زویا کټکا داجی ما به هغه واوروله بوزي ورګه دا چل دې کړی دی مان ته دی لا کیمرې مکمل آوټ شوی لری ستایله بلا دا فرمایشو زویل ته کې نزو د غر نه بو غورځي به بیمار شل ته ډیر یخنی اوی اورې نو ته ته اوس خیال دی هلکه د 500 روپو نو تا خو د 900 روپو زیاده او 50 روپۍ ته اخله کنه نو تا د سړیتوب کار دی ورځي وای داجی نو چې ته ما چې ورځيږي نو پوه شه په خبره کنه داجی ما څه فقط خوای ورځيږي ما څه فقط خو نه خوای نو سمشه په قلار راځه اوس په وخوږي مال به کارو ګوري اوري بیا نو هلکه ته اوس 10 روپۍ واله 20 واله نو هلکه اوس 50 روپۍ واله داجی ورګاو دی وره کې لکه څه کوې لکه څه کوې دې به راغورځېږي زه خپله ریډي وخوېدم ریلې ګرې ګچکې والې د رخبزي والې د ګوړې والې د هر قسمه میوې ګرې ګچکې والې ظالمه راشه زه بیا راشه سوري یار سوري زه سټارټ واله ځه والې ګرې ګچکې والې د ګوړې ګرې ګچکې والې قدرتي ګرې ګچکې والې دا د اسمان ګرې ګچکې اسمان نه ګرې ګچکې والې غلط شوم یار ډېر تېز کې مه راځه که نه نه مې اسمان سوري زه بیا ځه نو دی به پوه شي 3 2 1 سټارټ ډېره خوږه ده مړه یاره نه زه کور ته خوله مې یخه شوه قرانګو 3 2 1 سټارټ راشه ګلې ګچکې والې راشه ډېر خواږه دی ډېر خواږه دی راځه سټارټ دی هلکه د خدای تعالی اقربه ته په خبره ولې نه پوهېږې زه منې کومه مراله به زویه کېده والا دا دې زه هم خورم لګېمه نه په دې باندې زناور ګرځي ماته دې خراب دي دا مونږ یې کال استاد نه خورو څه داسې کار دی پنډاو دا ډېر خطرناک شی ډېر خوښه شی دی دا دا مرۍ دپاره ډېر زبردست شی دی د مرۍ دپاره څنګه زبردست شی ظالم هلته کې د ود نه مه ګورئ دا مونږ یې خورو نه دروغ دا زه اوس نه لمه دا د دې ځای نه اوښکې دي دا زه نه لمه داجی ګورګورې مې پکې اچولي ګورګورې مې پکې اچولي داجی ما زه خورم داجی وایي ته زه خورم داجی صبر وکړه دا پچه ده خدای دې غر نه کړه ګورګره کم دا پچه ده دا وګوره پچه خرڅې دلته کې خلکو باندې دا داسې کار دی که نه دا پچه مچه نشته دا ما سره دی دوه پیرې د وخندله ناست یې خاموشي ښه راځه هلکه پهلوانه ته خو څه لیونی ما ته ښکاري زه منې کوم د خدای تعالی اقرب ورته ورته بیا وایې چې راشه مه کوه لاس مه وه زما خبره واوره دا شی دې جنواله په حیا کې مړه یاره هلکه پهلوانه ته خو ما ته لیونی ښکاري زه دا ماشوم نه دې شیز نه دې ګن نه منې کوم ورته ورته یې راشه واره مشره خلو دې په واک کې خوته وه څنګه لیونی به ته یې مه کوه لکه داسې کار دی پوه شولې دا شی د دې نه لر کړه ته سم شه دا شی د دې نه لر کړه پوه شو ډېر خطرناک شی دا ګلې جوړوي مونږ له شته ناله جوړه لټو تا له ګلې ته خوشحالېږي نه دا درته مرۍ خرابوي مرۍ ماشومه زما خبره زما ورارې زه به دا پلار د ډېر کنجوس دی دا ډېر خطرناک شی هېڅ خطرناک شی دی دا لږ مرۍ خرابه کړې ده دا په تاسو پسې تاوان څنګه به ما پسې تاوان دی دا څه نه علمه دا په تاسو تاوان ده دی خو څه لیونی ما دا خو داسې کار دی که نه چې دا ملۍ واله به دا مالې اوسه دا به دې خوري ګورګورې دي ګورګورې دي دې خوا که به شي روخبزه ته پې واچوم روخبزه ته پې واچوم زما وراره ما اچوم زه دا ګورګوره پکې ګورم دا وګوره د بوتل بچې دا پچه ده ته ولې نه پوهېږې دا خو پچه ده بی نه دا پچه نه ده جي دا څنګه پچه نه ده دا نه ورسېدم دا ما سره انډیا والا غټ سازش وکړو دا انډیا والا سازش کړی نو د اسمان نه هغوی راواړتوله بارډر را سره خواته دی نه بارډر
هلکه پنډاو زه دا هلک منې کوم او ته ورته راشه واله ته په سړیتوب پوهېږې دا څه کار د مشرق خو د واقع خواته وه ما د پښتو د کور خواله نه دي درلودي څنګه؟ لرې شه لرې شه داسې کار دی پهلوانه ګورې هلک له ګوتو ورنه وړې دا ډېر خطرناک شی دی ګلې جوړوي څه شي جوړوي ګلې جوړوي ګلې موږ له خو شته نهلې جوړه نه کوو تا له ګلې سازي او ته خفه کېږي دا هغه نهلی نه دا مرۍ خرابوي ته سمجه که ګوتې دې ووړې که نه ماشومه په تا به مې در ټینګ کړې ګورې یو نو ما وخانده ما ججمنټ کومه دا څه شی دي دا وګوره دا پچه ده دا باسي ګپي دا پچه ده باسي ګپي پچه خرڅېده دلته داسې کار دی دا به د اسمان نه راپرېوتي زما کار خو نه دی نه 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 د اسمان نه ده راغورځېدلې دا پره پروازه کې چیلې ګرځي او دا پچه هغه چیلې کړي هوښیار سړی خدای کو بیا هوښیار سړی ورته بوتارونه کې ودارو ډکې ستا به کتابونه تاسو ودارو وګو ستا څنګه بس ورته وا وګو هلکه ودارو ډکې लोटके वाला लोटके وای مړې کما ودارو ډکې بل ودارو ډکې ورته وا هلک پرېږده وا هلک پرېږده وا هلک ته ملکو بس پکې که نه بس پکې صفایي دې رانه وکړه عدنان صاحب ساسې احساسات دي راشه که نه زما دا احساسات دي چې په پیاله ځل په واورو کې ستړی شوم زه یار په واله باندې او دا مو څه چل کړی دی یار عثمان صاحب جراجي زمون د اوسه پورې سوی دا دې ملګرو نه تاسو وکړه چې دې کې مهنت شته او که نه څومره مهنت وشو جی ډېر زبردست ماشاءالله عدنان او ستاسو کامران او دی بل بھائی ډېر زیات مهنت وکړو ماشاءالله ډېر زیاته مزه یې وکړه یو شوټ زما په خیال چې د 15-20 بارونه زیات د اخرنۍ شوټ وشو